علي دې خوا راشه دې خوا راشه. ته پوهېږې چې ته څوک یې؟ ته د یو عادي شخص زوی نه یې، ته د یو میلیونر زوی یې. او زه نه پرېږدم چې د لارې کوڅو خلکو سره ته لوبه وکړې. زه یو پلار یم، زه نه غواړم چې زما زوی دی بې تعلیمه بې تربیه لوی شي. زه غواړم چې زما زوی نه با شخصیته با عزته یو شخص جوړ شي. راځه چې ځو چې استاد راغلی تا ته سبق درکړي. یاره د علي پلار خو پیسهداره ده، ته نو ولې غریب یې؟ بچی دا د الله پاک ویشه ده، چاته زیات او چاته کم په برخه کې لیکلی. موږ باید د خپل له ځان نه پورته خلکو ته ونه ګورو، د ځان مطابق خلکو ته باید وګورو. بچی کوم علي چې ته یادی د هماغه پلار ما ته وظیفه راکړی، که نه زه خو اوزګار وم، د هغه د کور ودان وي. ښه راځه چې ځو چې تا مکتب ته ویسمه. ښه راځه. خان صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه یې وروره. او ته صادقه دا دې څه کېږي؟ دا زما زوی ده خان صاحب. دا څه وایې؟ هو بچی زه ډېره بخښنه غواړم، ما ته نه یې ښودلی. ستا پلار خو زه پېژنم چې څه رقم یو شخصیت ده. ګوره بچی ما ته نه یې ښودلی، ما د لارې کوڅې هلکان ښودلي. ته ورشه د علي سره لوبه وکړه، زما تا پلار سره کار. ځه